سل شپېته غوړ دغه کې دغه په یو سل شپېته چې موږ ګرځو دا 380 روپۍ تمامېږي دغه یو سل شپېته دي 10 جالې واغستې 10 جالې واغست دا په 380 روپۍ یو جالې تمامېږي نو تقریبا 300 افغانۍ د غیر جالې نقصان کوي او که پاکستان موږ سره دایمي دپاره لاره خوشي کوي بغیر د دغه جنګ و جدل نه چې دا یو ورځ جنګ شي او څه بهانه جوړه کړي او زموږ میوه چې شروع شي زموږ باغدارانو شروع شي لاره بندوي او چې د هغوی چې شروع شي بیا لاره خوشي شي نو په دې خاطر باندې دا پکار دی چې که دایم دپاره خوشي کوي خود خوشي دي کړي او که نه بندوي نو د هغوی دپاره هم بند شي زموږ دپاره هم بند شي چې د هغوی کینو شروع شي هم شروع شي هغه شروع شي راشي دا اوس نه دا باید ډېر مخکې نه بندوي د دې سره باید موږ بالکل دا لاره ډېر وخت نه بندوي خو دا دی چې موږ افغانان په خپله باندې باید دوی په خپله باندې دا سوچ وکړي پاکستان موږ ته اوس پورې کوم ګټه را رسولې یوه ګټه موږ ته نه ده رسولې بغیر له تاوانه نو باید دوی دا د لاره مخکې نه ورسره بنده کړې او پخې ورسره بنده کړي په دې باندې خوشحاله وي دا مې پورته په 140 ورکړی دی او دا په 450 روپۍ تمام دی په 450 تمام دی 450 افغانۍ دا یو جالۍ تمامېږي او د سره د مرګ په 140 روپۍ د دولت سره هم زموږ همکاري وي د ولس سره هم زموږ همکاري وي او د تجار سره او دهقان سره ټول سره به زموږ دا همکاري وي چې دغه نه موږ تاسو استفاده وکړو د پاکستان ښه بدیل مو پیدا کړی درته دا وګورئ دا د انډیا کیله ده او ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي هم یې کوالټي ښه ده او هم یې رنګ ښه دی هم یې خوند ښه دی هر څه یې ښه ده معلومات لري چې په دغه یو موټر کې به دې څومره تاوان کړی دا خو معلومدار خبره ده چې یو ګاډی انګور چې دلته خرڅېږي په جلال آباد کې دا 12 لکه تر 14 روپۍ افغانۍ پورې دا تاوان کوي سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو جلال آباد ښار دی او په جلال آباد کې بیا د میوې منډۍ ده چېرته چې ډلې ډلې ځوانان راځي او د ماښام لپاره یو مړۍ روزي لټوي زه هم راغلی یم خو ډېر افسوس کوم دلته چې راغلم ځکه چې زموږ هغه میوهجات چې خارج ته انتقالېدل ګاونډي هېوادونو ته انتقالېدل هغه اوس په همدغه ځای کې پاتې کېږي هغه راکړه ورکړه چې زموږ وه هغه ختمه شوې ده له یوې خوا خوشحاله یم چې راکړه وکړه باید ختمه شي ځکه چې که یو څوک د مخامخ دښمن وي بیا په هره برخه کې باید دښمن پاتې شي خو له بلې خوا بیا په دغو دهقانانو په دغو تجارانو باندې زما ډېر زیات زړه درد کوي د یو ورور وینا ده چې یو څو شېبې وړاندې ما ورسره خبرې کولې هغه ویل چې د یو تجار تاوان درته ښیم چې تر 50 لکو زیات افغانۍ تاوان کړی دی دغه پاکټ چې تاسې ګورئ ښایي چې د دې قیمت 1.5 افغانۍ وي خو که چېرته دا په خپل وخت باندې خرڅ شي او نور وطنونو ته انتقال شي نو ښایي چې د دې قیمت 400 4.5 ته ورسیږي دغه تاوان زموږ وطنوالو ولیدو هغو تجارانو چې دغه تجارت کوي خو یو خبره چې زموږ د هیوادوالو لپاره ښه ده هغه دا ده چې اوس ارزانه دي هر هیوادوال کولی شي هغه که غریب وي او که امیر وي چې یو خلطه واخلي زما یوه هیله دا ده چې راځئ جنسنګ او الکوزې او دا نور مشروبات چې دي دې باندې پیسې ضایع نه کړو دغه میوهجات چې دي هم صحت ته ګټه رسوي هم مو د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي د دې پر ځای چې موږ مشروبات واخلو خارجي تولید استعمال کړو نو تر ټولو ښه او بهتره لاره دا ده چې د بل د احتیاجه خلاص شو او خپل میوهجات استعمال کړو راځئ نن په دغه منډۍ کې څه دي او قیمتونه یې څنګه دي او هغه بارونه چې د تورخم نه بیرته راواپس شوي د هغو له مالکانو سره هم خبرې اترې کوو د دې هغه د زړه اواز اورو تر تاسې رسوو راسره پاتې شئ مخکې له دې چې د خبرونو پیل شي راځئ یو څو ښایسته شاټونه سره د دغه سیمې ننداره کړو
ملګرو دا موټر به تاسو ته ښکاري او په زرګونو پچې پکې دننه پراته دي. یوازینۍ وجه دا ده چې هلته د خرڅون لپاره ویل شوي خو بند دی، لاره بنده ده او مکمل سامان بیرته راواپس شوی دی. مکمل میوجات دلته پراته دي او که تاسې داسې ورته وګورئ، د دې وزن ته وګورئ او د دې خوند ته وګورئ، نو زړه به مو درد وکړي. په هغو دهقانانو چې کلونه کلونه دې ته خواري کړې ده، په هغو تجارانو چې د دې لپاره اخیستی و چې ماښام ته به زه خپلو بچیانو ته یو مړۍ روزي وګټم، خو هغوی پکې له سره تاوانیان شول. راځئ دغه وروسته یو دوه خبرې لرو، اجازه خو ده یو دوه خبرې وکړو. سلامونه ورو تاسو او ستاسو د برنامې لیدونکو ته. ډېره زیاته مننه. پیسې دې څنګه وغورځولې؟ زیاتې شوي خو نه دي؟ نه دا پیسې چې دي د سړی باندې مې یو څلوېښت بچه انګور خرڅ کړه، دا دغه پیسې دي. په څو دې ورکړل؟ دا مې پورته په 140 ورکړی دی او دا په 450 روپۍ تمام دی. په 450 تمام دی؟ 450 افغانۍ دا یو جالۍ تمامېږي او د سړی ته ورکړو په 140 روپۍ. 140 افغانۍ. نو د لاره بندېدو د وجې ده وروره چې دا لاره بنده چې دا لاره خلاص وي زموږ ستاسو. دغه موټر کې څومره بچې دي؟ دې ګاډۍ کې تقریبا 400 بچی راځي. 400 بچې. 400 بچی. نو چې دغه 400 بچی د کې د سنګور د دا یو دهقان دی. دا د یو کس دی، د یو تجار دی. دا موږ تجاران زه دا د قانون نه اخلو. بیا په جلال آباد کې زموږ د کمیشن دا چا دی؟ دا فعلا دغه مال زما د ملګری دی چې زما سره دلته کاروبار کوي او موږ کمیشن معلومات لري چې په دغه یو موټر کې به دې څومره تاوان کړی؟ دا خو معلومدار خبره ده چې یو ګاډۍ انګور چې دلته خرڅېږي په جلال آباد کې دا 12 لکه تر 14 روپۍ افغانۍ پورې دا تاوان کوي. یو موټر 12 روپۍ افغانۍ تاوان کوي. دغه داسې انګور دی چې هغه په 513 روپۍ تمامېږي چې هغه صندورخاني وایي. دلته موږ سره نمونه شته دغه انګور دی او دغه طیفي چې دی دا 450 تمامېږي. کشمشي هم همدقسې او که چېرته دا انتقال شوی وی او لاره خلاصه وي نو څومره روپۍ به دې ګټل درته؟ چې د لاره خلاص وي دا تللی وی دا اتمه د 415 لکه روپۍ کلداره به حساب هلته ګټل، 1,00,000 افغانۍ دا ګټل. مګر د لارې بندېدو د وجې دا هر ګاډۍ ډېر زیات تاوان کوي. دا تجاران ډېر نقصاني شو. دغه لاره هر کال به موږ باندې همداسې کېږي چې زموږ د میوې سیزن شي دغه لاره به موږ بندوي. دا خو ترانزیت لاره دی، که هر رقم مشکلات پیدا شي باید دا لاره بند نه کړي. بالکل. یو خبره زما ذهن ته راځي، که چېرته دغه لاره په دایم ډول بنده شي، موږ بله داسې بدیله لاره لرو چې په هغه لاره باندې زموږ دغه موجات انتقال شي؟ شته، خو چې موږ تاسو هغه مملکتونو سره خبرې وکړو لکه ایران باندې موږ تاسو کولی شو چې دغه خپل مال ترانزیت کړو، نور مملکتونو ته یې ولیږو. تاجکستان ته لېږلی شو، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، موږ تاسو ډېر سرحدات لرو. مګر بدبختانه دا چې هغه سره څوک د تجارت حساب خبر نه کړی. بالکل. یو خبره بله که ما ته وکړي، که چېرته ایران او همدارنګه نور ګاونډي هېوادونه ده دې ته آماده نه وي چې زموږ مال واخلي، زموږ دغه میوجات واخلي، موږ په هېواد دننه داسې کوم څه ورته لرو چې په هېوادوالو یې وپلورو یا داسې یو څه وي چې د دهقانانو او تجارانو هغه تاوان نه بچ شي؟ دغه باید زموږ ستاسو دولت سل په سلو کې باید فکر وکړي. موږ تاسو باید دلته سړې خونې ولرو، یعنې موږ ورته سټورونه یا سړې خونې یا سردخانې وایو که نه. دا باید په افغانستان کې د افغانستان دولت باید دا برابر کړي. لکه ایران کې وګوره، ټول ایران کې سیستمونه سردخانې دولت جوړ کړی دی. دهقانانو سره دولت کومک کوي. هلته دهقان چې شی کري دولت یې په جګه بیه اخلي سټور کوي، هغه بیا په وخت سره قرار باسي خرڅوي بازار کې باسي. دغه انګور څو ورځې سردخانه کې ساتلی شو؟ موږ تاسو دغه انګور 3 میاشتې ساتلی شو، دوا سره 4 میاشتې ساتلی شو. اوس د ایران انګور وګوره هغه ډېر ساتل کېږي. ډېره مننه. په هغو هېوادوالو چې دم غړې تا ګوري، ستا پرې غږ څه دی او پیغام دې ورته څه دی؟ زمونږ د دې هېوادوالو نه خواهش دا دی چې خپله میوه ده متوجه شي، دغه کوم خلک چې د باندې خریداري کوي دا خارجي میوې نه تېر شي، دا نوشابې نه تېر شي. زمونږ ستاسو د خپله میوه ده په هر نګاه ښایسته ده چې خپل وطن دپاره موږ ګټه ورسوو. ډېره مننه. ټول دې خوشحاله اوسئ. زه ته یو سودا وکړه چې زه دې وګورم څنګه سودا کوې. وله ښه 100 روپۍ، 10 روپۍ، 20 روپۍ، 110 روپۍ، 110، 40، 140، 150، 150، 180، 180، 180، 180، څو جالې وړې 180 خو درته ښه کړي. دغه په 180 چې موږ خرڅوو دا 413 روپۍ تمامېږي. دغه 180 دې 10 جالۍ واخېستې؟ 10 جالۍ واخېست، دا په 413 روپۍ یو جالۍ تمامېږي. نو اوس تقریبا 300 افغانۍ د هر جالۍ نقصان کوي.
دا خو ډېر زیات پیسې دا دي. تجاران بیچاره بیا داسې نه شي کېدای چې تاسې د تجار د هغه چا سره خبرو کې چا نه اخیستې دي مثلا دغه کوم خساره چې دی ویني لږ په دهقان عمر واچول شي. دهقانان بیچارهګان کوم یو 200 تاکه لري څوک 300 تاکه لري هغوی په 12 میاشت کې چې یو کال کېږي د همدغه حاصلات چې زموږ په هېوادوالو سخت راځي باید لاس کور کړي یو بل سره کوي. دا خو به ورکوي خو دا بیچارهګان چې دي همدغه یو فصل لري او ورته یو کال ګوري نو دوی بیچارهګان هم همدا اوس چې کوم دهقان سره په باغ کې مال نه پاتې دي دوی هم همدغسې خراب دي. ډېره مننه. ستا د کار وخت دی ځکه د وخت نه نیسم. مننه کور دې جوړ ودان خوشحاله اوسئ. یو دانه ښایسته خو ګور بچی بیا ماته راکړه چې په څو وه 20 روپۍ ماته زیات حساب کړه 500 روپۍ ماته زیات حساب کړه. صحیح دی؟ خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو ملګرو زه زیاته مننه چې راسره راسئ دغه برنامه ګورئ. مخکې ورځو د انګورو ترڅنګ د مڼو او د انارو له بازاره هم تاسې خبرو. دا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو د پاکستان ښه بدیل مو پیدا کړی درته. دا وګورئ دا د انډیا کیله ده او ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. هم یې کوالټي ښه ده او هم یې رنګ ښه دی هم یې خوند ښه دی هر څه یې ښه ده او ریټ یې په څو دی درجن؟ د دې ریټ د پاکستاني کیلې نه دا ډېر ښه راځي پوه شئ. په څو راځي؟ 80 افغانۍ. او تاسې باور وکړئ دغه څو ورځې وړاندې زما څه مېلمانه راغلي وو هغه مېلمنو رانه غوښتنه وکړه چې ما ته باید کیلې راوړې که نه نو په 200 افغانۍ باندې مې یو درجن واخیستو. کیله څنګه کیله وه چې هغه خوړي نه کیله خرابه کیله. دا کیله خو ډېر ماشاءالله ډېر ښایسته کیله ده. د پاکستان د بدیل نه دغه کیله ډېر ښایسته کیله راغله. د هند کیله ده او ښه ریټ هم ښه ده یعنې د پخوا نه ریټ هم ښه ده. مخکې دا په 1400-1500 روپۍ خرڅېده اوس په 1000 روپۍ خرڅېږي. 1000 افغانۍ 1000 افغانۍ دا یو کارټون خرڅېږي. دې کې تقریبا داسې وایي چې 10 درجنه کیله ده. 10 درجنه یعنې 100 روپۍ پرې 100 روپۍ پرېوځي. دا خو نو بیا د هغه په مخ کې سره زر په دې ده چې غټه ده نه نه دا غټه مثلا دا کیله غټه کیله ده د پاکستاني دی د 3 دانې کیلې نه یو کیله یو کیله او خوند یې څنګه دی؟ خوند خو د دغه ماشاءالله دا خو یو خوش ذایقه لري یو ښه خوشبویداره ده. پاکستاني کیله بېله ده او دا بېل وبخه. دغه د انګورو باره کې راته ووایه دغه ټیلر یې بېرته را واپس شوي دي او دلته ولاړ دي. په هېوادوالو د غږ څه د دې نه استفاده وکړي ونه کړي؟ په هېوادوالو خو دغه غږ دی چې دغه خپل تولید د وطن نه چې په دې خاطر پاکستان په موږ باندې دا لاره ویتړله نو د دې نه پکار دی چې د خپل د وطن تولید نه استفاده وکړي او خپلوانو ته هم ویسي خپل هم دغې نه استفاده وکړي خپل هم دا وخوري. په دې خاطر باندې چې دغه دا زموږ تجاران زموږ باغداران زموږ دغه کاروبار والا ټول تباه کېږي. په دې خاطر لاره په موږ باندې بنده شو. نو اوس دولت ته دا پکار دی چې دې لپاره بدیلې لارې پیدا کړي او عوام دپاره دا پکار دی چې دغې نه استفاده وکړي او دغه انګور وخوري. بالکل. ډېره مننه. دغه دولت زموږ په وروستیو کې پرېکړه کړې ده چې موږ د پاکستان سره هېڅ راکړه ورکړه نه کوو. دغه فیصلې ته ته په کوم نظر ګورې ښه ده او که نه؟ دا په دې خو دا ښه نظر دی چې په دې خاطر باندې چې دا موږ یو بدیل لاره پیدا کړو او که پاکستان موږ سره دایمي دپاره لاره خوشي کوي بغیر د دغه جنګ و جدل نه چې دا یو ورځ جنګ شي او څه بانه جوړه کړي او زموږ میوه چې شروع شي زموږ باغدارانو شروع شي لاره بندوي او چې د هغوی چې که شروع شي بیا لاره خوشي شي. نو په دې خاطر باندې دا پکار دی چې که دایم دپاره خوشي کوي خود خوشي دي کړي او که نه بندوي نو د هغوی دپاره هم بنده شي زموږ دپاره هم بنده شي چې د هغوی کینو شروع شي هم شروع شي هغه شروع شي راشي او چې زمونږ انګور او مڼه او انار شروع شي زمونږ بند شي یو څه بانه ورته جوړه کړي نو دغه بانې په کار نه دی. تورخم ترانزیت لاره ده دا چې خلاصیږي نو دایم دپاره باید چې خلاص شي. داسې په یو چله بانه باندې دی داسې کار نه کوي چې دی په یو معمولي خبره باندې یو معمولي یو جنګ په یو ځای کې یو لاره دلته په موږ باندې په میوجاتو په خپل مالونو باندې بنده کړي. نو دا ترانزیټي لاره ده دا زموږ عمومي لاره ده پکار دی چې دایم دپاره خلاص شي او چې بنده وي نو د دایم دپاره بیا بند شي چې نه د هغوی خلا میوه راشي نه زموږ لاړ شي. بالکل. یعنې بندولو کې زموږ د ټولو افغانانو خیر دی. زه چې څومره فکر کوم ځکه چې زموږ دولت چې کله پرېکړه کړې ده حتما به د افغانستان بقا پکې لیدلې. ستا خبره درسته ده چې کله زموږ د میوجاتو وخت شي هغوی دروازه بنده کړي او چې کله د هغو میوجات شروع شي کینوي که
که مالټۍ که هره بلای بیا دروازه د خلاص هغوی دروازه خلاصې دا ښه ده چې بیخي دا بنده کړو بیخي چې بند شي نو ښه ده چې دا په دې خاطر باندې بند شي چې هغوی میوه را شروع شي هغوی لاره آزاده شي او چې زمونږ کار شي زمونږ مخه بنده کړي نو زمونږ مخه بندېدل اوس دا ټیلر د انګور دا په لکونو روپۍ په کروڑونو روپۍ هر تجار دپاره تاوان را ورسېدو نو اوس دغه انګور چې دغه یو پچی مثال اوس په 200 روپۍ خرڅېږي دا یو پچی په 900 روپۍ تمامېږي نو دا داسې کار دی په دې خاطر دا دومره برداشت دی دا ملک نه لري که نه یو جلال آباد دی دا دومره برداشت نه لري او چې د هغوی کله هغوی کار شروع شي نو هم شروع شي کینو شروع شي هغه لاره بیا خوشي شي بالکل ډیره زیاته مننه کور د ودان پروسې کې څه پیغام لري درنو هیوادوالو ته هغه هیوادوالو چې جمګړی وسه لري یو خلطه ځان سره ویسي مثلا چې اوس موږ داسې وایو که چې د چا وسه رسېږي چې یو خلطه په دې خاطر باندې مثلا چې اوس بل شی خوري د دې په ځای انګور دې وخوري او یو چا د وسه رسېږي چې مثلا یو غریب سړي ته وسه نه رسېږي یو د همسایګانو دپاره ګاونډیانو دپاره ویسي چې هغوی یو څه وشي که نه د هغوی هم وشي او د دې تجارانو هم یو څه کار شي دغه مال به اوس موږ باندې پاتې دی په دې باندې چې دا مال خرڅ شي او دغه خیرات دې وکړي د دغې نه کار واخلي ډیره مننه کور د ودان خوشحاله اوسئ سلامت چې دغه وخوري دا ښه دی مشروباتونه او دغه پیپسي و دا ټوټو دا شیزونو نه چې دا تازه میوه وخوري تازه میوه وخوري هم هر رقم د افغانستان لپاره صحت لپاره ګټه ده هم مالي ګټه ده هم جاني ګټه ده ډیره مننه کور د ودان درنو ملګرو د دغو تجارانو خبرې مو واورېدې دوی دلته خپله میوه اخلي او بیرته یې خرڅوي دوی وایي چې راځئ د نورو شیانو نه دا ښه ده چې هم صحت ته ګټه ورسوو هم هېواد ته هم بزګر ته هم تجار ته راځئ د وطن میوه استعمال کړو او استفاده ترې نه وکړو د وطن میوه نن سبا ښه پخه شوې ده انګور دی مڼه ده انار دی املوک دی دا هغه څه دي چې زموږ په هېواد کې اوس پرېمانه پیدا کېږي له دې وروسته به د خیر سره د بټي کوټ مالټه راځي خټکي به راځي او نور شیان به راځي نو تر هغه پورې چې هغه را رسېږي باید له دې استفاده وکړو ډېره مننه چې راسره راستئ اوس زمونږ مالټه هم راوځي زمونږ د خپل میوهجات دغه املوک راوتلی دی زمونږ د خپل وطن دی انګور زمونږ د خپل وطن دی دغه املوک چې دی د تګاو املوک دی د تګاو املوک دی ماشاءالله ډېر ښایسته شی دی او ښه خوش ذایقه لري قیمت یې د 180 افغانۍ دی دا خو به خلاص کړم که نه کیلي به دې پرې نه ښودلو دې ته خو اجازه وکړه د دې قیمت 200 افغانۍ زه نه ارزېدم چې تا را باندې هغه بند کړو وای زار شوم یاره کور دې ودان هغه خرڅ شوي د بل چا وکړه زنده زه اوس پوه شوم در باندې دا چې د دې قیمت 180 افغانۍ دی مثلا نو تګاو املوک د ډېر خوش ذایقه دی ښه شی دی دې کې 6 کیلو وزن دی 6 کیلو د دې وزن دی نو تقریبا داسې وایي چې دا ښه پرېوځي ښه شی هم دی که نه مثلا اوس انګور چې دی انګور هم ښه ده چې سړی وخوري دغه املوک وخوري دغه خپل د تولید وطن د خپل استفاده وکړي نو دې د خاطر د خپل حاصلاتو نو بالکل ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د جلال آباد میوه منډۍ ده او نن بیا ورته راغلي یو غواړو چې د دې ځي انځور تاسو ته وړاندې کړو دغه موټر به تاسو ته ښکاري همدا اوس دلته ولاړ دی او پچۍ 100 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ پورې خرڅېږي دغه پچۍ کې تقریبا چې زما په ان باندې 2 منه یا څه باندې 2 منه یا څه کم 2 منه زه پرې خاص پوهېږم هم نه خو زه خیر همدومره وزن دی دا 1.5 افغانۍ 120 افغانۍ 110 افغانۍ یعنی بیخي هغه کم نرخ دی د دغه ځوان سره خبرې اترې کوو دا خپل هم د دې تجار دی السلام علیکم ورحمت الله السلام ورحمت الله بخیر راغلاست ډېره مننه
وبخې نوم مبارک ادم خان احمدزی احمد زی صاحب څنګه یې؟ الحمدلله الله دې راضي تاسو کوي الحمدلله د ژوند چارې څنګه روانې دي؟ بیخي الحمدلله دې الله نه راضي یو الحمدلله ښه خوشحاله یو شکر الله دې همدغسې خوشحاله لره. دغه شاته موټر ګورو فکر کوم چې دا د ترکانو بیرته را واپس شوی دی. دغه شی دی بالکل. دا اوس ټول پاکستان ته چې کوم مالونه تلل د افغانستان نه هغه د لارې د بندېدا له وجې نه اوس د ورځې تقریبا 5-6 موټره دا د جلال آباد منډۍ ته راځي. جلال آباد منډۍ ته دې کې انګور شامل ده او مڼه شامله ده. انګور مڼه او انار سیز انار هم راځي. انار هم بیرته واپس راځي. انار هم واپس راځي. دغه انګور پچې چې اوس ګورو تقریبا 120 130 او 1.5 پورې دوی بولي کوي او ښایي چې 2 منه وزن پکې وي که نه. دغه به تجار دپاره په څو غورځېدلي دا چې تقریبا د دې نرخ ته چې وګورئ د دې خالي د یو پچی قیمت 500 افغانۍ ده. د یو پچې خالي پچی قیمت افغانۍ 500 افغانۍ ده. داسې چې انګور واخې 2 منه انګور دي او ښه انګور دي نو تقریبا دا دوی ته لوېدلې د 350-400 افغانۍ 400 افغانۍ. اوس دلته خرڅېږي په 1.5 کې 120 کې 130 روپۍ کې 130 کې. تا اوس اخیستي دي انګور؟ دغه ما اخیستي دي او دغه چالان مې اخیستی دی. دا دې څو اخیسته؟ 1.5 انګور خو ماشاءالله تازه انګور دي. نه انګور ښه انګور دي خو دا دی چې بس قیمت هم دومره دی نو. درنو ملګرو وګورئ 1.5 افغانۍ او بسته پچۍ 500 افغانۍ صرف د پچۍ قیمت او 100 افغانۍ باندې 2 منه انګور یعنی 500 روپۍ من راځي. دا خو د یو تجار سره همدارنګه د دهقان سره د بزګر سره زمونږ به زیاتې وي چې ظلم دی ډېر غټ ظلم دی. باید چې افغانان ټول افغانان ته دا پیغام دی چې ګورئ د پردیو هېوادونو سامانونه چې تاسو مشروبات اخلئ او په دې شیانو باندې فالتو پیسې ورکوئ باید د خپل وطن د دې شي نه استفاده وشي. هم د صحت لپاره ښه دی هم د خپل وطنوال لپاره د لاس نیونه وشي او دا مرسته به ورسره وشي. باید دا باید ټول افغانان په ځان باندې لازم وګڼي چې نه نورو هېوادونو ته هر وخت موږ باید مجبوره شو. بالکل د پاکستان هېواد زموږ دولت ورسره پرېکړه کړې ده. د پاکستان هېواد سره زموږ دولت پرېکړه کړې ده چې راکړه ورکړه بنده کړو. دغه راکړه ورکړه چې زموږ دولت بنده کړې ده دغه د په کوم نظر قایل چې بنده شي که نه دولت باندې دغه کوي چې خلاصه کړي؟ دا اوس نه دا باید ډېر مخکې نه بنده وي. د دې سره باید موږ بالکل دا لاره ډېر وخت نه بنده وي. خو دا دی چې موږ افغانان په خپله باندې باید دوی په خپله باندې دا سوچ وکړي. پاکستان موږ ته اوس پورې کوم ګټه را رسولې؟ یو ګټه موږ ته نه ده رسولې بغیر له تاوانه. نو باید دوی دا د لاره مخکې نه ورسره بنده کړی او پخې ورسره بنده کړي. په دې باندې خوشحاله یو. خیر دلته مشکل به وي یو میاشت مشکل به وي او 2 میاشتې مشکل به وي دا به موږ وزغمو او انشاءالله آینده به هم ښایي. داسې کومه بدیله لار ورته لرو که د پاکستان لاره وتړل شي مطلق د هغه نه وروسته دغه زموږ میوجات چې دي نور ته وارد شي؟ بالکل لرو الحمدلله څو لارې لرو. چابهار لرو شکر الحمدلله. پاکستان دې اړتیا نه لرو. خوا کې تاجکستان لرو ازبکستان لرو ایران لرو نور ډېر داسې هېوادونه دي چې هغه ډېر ژمن دي زموږ د افغانستان د حاصلاتو ته. انډیا د هند ورته تیار ناست ده هغه غواړي. موږ باید د دې بدیل لار ومومو. دا نه په دې چې پاکستان دی او پاکستان موږ ته اوس پورې هېڅ فایده نه رسولې او دې سره موږ د اقتصاد نور بالکل د تجارت غواړو نه ولس خو بالکل نه غواړي د پاکستان سره. بالکل پاکستان که څه هم زموږ ازلي دښمن دی دا باید سپینه ووایو. ازلي ده ازلي. کله چې دښمن ته د دښمن په سترګه ونه ګوري همیشه به بیا انسان پاتې راځي ذلیل به راځي. بالکل او په کار دا ده چې لکه څرنګه چې زموږ دولت دا پرېکړه کړې ده چې له دې نه وروسته ورسره راکړه ورکړه نه کوو. زموږ ولس هم باید دې نه خودداري وکړي یا مطلقا ځان ته نه وساتي چې په غیر سمو لارو یا غیر مستقیمو لارو باندې چې دوی څه کوي. ما یو څه مخکې اورېدلي وو چې کډوال په خپلو کډو کې لاندې امرود او همدارنګه کیله او دا شیان چې په ځای کې دلته راوړي بیا 200 افغانۍ د خاطره که نه تېر ورځ موږ چا خبرې داسې بې غیرته غوندې کار دی سړی پرې باید څوک خفه هم نه شي په دې خبره ولې په دې چې دا اوس کوم څومره به وګټې پرې. بالکل دا امرود چې زه ونه خورم دا کیله چې زه ونه خورم ولاکه مړ شم. دا د خپل وطن د انګور به وخورم انار به وخورم مڼه به وخورم چې صحت ته مې فایده مو رسېږي. څنګه انګور یا راپټوه یا امرود راپټوه یا غله دا خاص یو دا سړی کار دی. بالکل ډېر زیاته مننه. پوره څه پیغام لري بس پیغام هم دا دی چې بس د خپل وطن حاصلاتو ته باید د قدر په نظر وکتل شي نه د نورو هېوادونو او په پالتو شیانو چې موږ پیسې ورکوو باید د بزګر لاس ونیول شي د دهقان لاس ونیول شي چې باید خپل وطن اقتصاد مو ورسره ښه شي او صحت ته مو انشاءالله ډېره زیاته مننه. قربان
سخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه مو وکتله او زه خفه هم یم او خوشحاله هم یم. دغه زمونږ د وطن میوه ده او تقریبا چې زما په نظر 8 کیلو یا 9 کیلو وزن به او په 180 او 180 او 1.5 افغانۍ باندې خرڅېږي او بیخي ثابت کنه یو دانه پکې داغي نشته دی ښه روغ جوړ دلته ورته وګورئ. خو فقط دومره ده چې دم غړی په اوس وخت کې زمونږ د کوم هیواد سره راکړه ورکړه نشته دی او زمونږ دولت په دې لګیا دی چې اوس دې ته لاره پیدا کړي او دا نورو هیوادونو ته انتقال شي. تر هغه وخته پورې چې زمونږ دولت په خپل دغه پلان کې کامیابیږي راځي د دولت سره به هم زمونږ همکاري وي، دولت سره به هم زمونږ همکاري وي او د تجار سره او دهقان سره ټول سره به زمونږ دا همکاري وي چې دغه نه موږ تاسو استفاده وکړو. دغه شی که څه هم ارزانه دی، د صحت لپاره ښه دی، د وطن لپاره ښه دی، د وطن د اقتصاد لپاره ښه دی، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خپل ځان لپاره هم یو من واخلو، که وسه مو درلوده نو د ګاونډي لپاره هم یو من واخلو. 1.5 افغانۍ یا 120 افغانۍ، 130 افغانۍ دلته د انارو من دی، د انګورو من دی، د مڼې من دی، نو ډېر ارزانه دي. یعنی باور په خدای وکړئ چې دې صحنې ته نور ملکونو والا ارمان کوي چې کاش زمونږ په هیواد کې هم داسې څه وی چې ارزانه خرڅېدلی موږ هم اخیستلی. موږ باندې الله تعالی رحمېدلی دی او راځئ ترې استفاده وکړو. درنو ملګرو زمونږ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه احمد زید صاحب له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.